بلکې حضرت الامام شاه ولی الله رحم الله فیوز الحرمین او خپل نور کتابونو کې تفصیل سره ذکر کوي او واقع نقل کوي. ویلما دو خبرې چې دي هغه مجبورن اختیار کړي دي ظلم نه منل. یو خبره دا دوه نه داوا ویلما وی چې ذاسم مجتهد یم ما تر چاره تقلید څه ضرورت ته چې رچا په مذهب باندې عمل کوم. په دغه ټول علوم باندې کامل عبور ما ته حاصل دی او واقعي د شاسب علوم سره وګوري حیران شي. نو ویل یو شپه خوب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لاس سره قشان د دې سینې مبارک نه مختلف نهرونه جاری دي. دا نور ټول نهرونه وچوي دي، سلور نهرونه هغه جاری دي. په یو نهر باندې لیکل بورډ لګیدل نهر شافعي، په بل باندې لیکل دي نهر ابو حنیفه، په بل لیکل دي نهر مالک، په بل لیکل دي نهر احمد. ویل دار امام ابو حنیفه رحم الله نوم چې په کوم نهر باندې لیکل دي د مثال د سمندر دی، سمندر او د دې نور دریو هړ نهرونو مثال دا غي په مقابله کې دی یو ولی او د سین دی. بس علمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل هندستان کې و دی د مکه مکرمه راغله او التر حدیث علم حاصل کړو. علمات نبی علیہ السلام اشاره وکړه چې دې پسې روان شخص اجتهاد مکوا. او دغه وجره چې هندستان کې د 1857 جنگي ازادۍ نه مخکې کوم حالات تیر شوي دي بیا وروسته تیر شوي دي د حنفیت ترویج او دغه نشر او اشاعت د امام شاه ولی الله رحم الله او دغه خاندان نه الله رب العزت دغه خدمت اغسته.